پمونگران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول پنبیانو کی سردار لري لوی شان زمون رسول پنبیانو کی سردار لري لوی شان زمون رسول. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجل. رواه النسائي والبزار بإسنادين جيدين. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی درې کسان دي چې الله رب العالمین هغوی ته د قیامت په ورځ باندې د رحمت په نظر نه ګوري. یو هغه انسان چې د مور او پلار آزار اخلي، دویم هغه انسان چې عادتي نشئی وي، او دریم هغه انسان چې چاله څه شی ورکړي او بیا پرې د هغې اثبات نه کوي. او درې کسان دي چې الله رب العالمین په هغوی جنت حرام کړی دی. یو د مور او پلار آزار اخیستونکی انسان، دویم دیوس انسان چې د اهل بدکاری کوي او د هغې رد نه کوي، دریم هغه زنانه چې هغه ځان د نارینه‌و سره مشابه کوي. نو په دې دریو کسانو جنت حرام دی، جنت ته به داخل نشي.